د اګست شلمه نیټه وه، ما ته د بهرنیو چارو وزارت نه زنګ راغی د برطانیا، ویل ته به له خپلې کورنۍ سره هوایي ډګر کې باران کمپ ته لاړ سې. همداسې مې وکړه، ځینې ملګرو سره مې تماس ونیو چې تاسو ته زنګ درغلی دی، ویل نه، خو دوه ملګري پیدا سو، ویل هو موږ ته زنګ راغلی. نو په 100 افغانۍ مې ګاډی کرایه کړ د هوایي ډګر تر خولې. هلته چې لاړو یو بیروبار دی، یو بیروبار چې خبرې مه کوه. خو ما بچیان را سره بوتلم، تاسو کښېنئ زه ملګري پیدا کوم چې تماس نیسم. ملګري همدا وایي چې موږ هم د روان یو. په همدې کې ماخوستن څخه په کومه لار ځو، موږ یوې دروازې ته ولاړ وو او نه پوهېدلو که نه چې دغه دروازې تاسې موږ وخت ضایع کوو. اخر یو ملګری، تکړه ملګري خوند کوي، زموږ سره یو ملګری و، راغی وایي دا خو موږ بدل ځای ناست یو، راځئ داسې به لارې په هغه کلیو منځ کې راتاویږو او بیا ویل چې د مردارو اوبو نالۍ چې دغې سره لار چې دغې ته به ځان رسوو. نو ماخوستنه هم همداسې وکړه، موږ فکر کوو چې په همغه بدله لار به یو موږ روان یو، خو چې ګورو ډلې ډلې خلک هملته هم روان دي. لاړو، هغه د مردارې نالۍ نه لږ هاخوا ته کېناستو، ښځې له نورو ښځو سره یو ځای کېناستې او موږ په دې سوچ کې سو چې څنګه یو مناسب وخت پیدا کړو او روان سو. خو همدې فکر کې چې لږ به بیروبار کم سي، لږ به موقع برابره سي، 2 بجې سوې او له دې هم ډارېږو چې خدای مکه چاپ. نو 3 بجې روان سو چې همدې لار باندې لاړ سو. باور وکړئ هغه لوی دیوال به تاسو لیدلی، بیا چاودنه هم وسوه، ډېر انځورونه سته، 1.5 متره به وي، نه پوهېږم یا زیات. خو 3 بجې چې روان سو، 8 بجې ترې پورې وتلو، هغه د انګریزانو خواته. خوا انګریزان ولاړ وو، جال لګېدلی وو، د جال لاندې به یعنې داسې په ملاستې یا په ټیټه ملا ته پورې وتلې له جال نه اخواته، بیا خوا د دوی مرکز وو. اخوا چې واوښتلو بیا هم هلته کسان کېنول، پاسپورټونه او اسناد یې کتل، ځکه هغه ځای کې د دې خلکو مخه نیول کېده چې په خپل سر به تللي وو. نو زموږ سره هم پاسپورټونه وو او هم را سره بریښلیک وو. ما سره بریښلیک مې پرنټ کړی و، یو کاغذ و، داسې مې ورته ونیو، مال دا کاغذ ده، ویل کاغذ نه چلیږي، ایمیل دې راښکاره کړه. همدې نه چې واوښتلو بیا یو بل ځای کې کېنولو، بیا به هم تلاشي وه او په دې سوچ به وي چې ته ودرې مخ ته تلی سو او که نه. خو خیر په همدې کې بیا غرمه سوه، ماسپښین څه، آخر یو ځای ته ورسېدلو چې کېناستو. بیا ویل چې تاسو به یو بل ځای ته ځئ. بل ځای ته چې لاړو نو لوی کتار ناست و، یعنې خلک ستړي سوي وو، که پام هم یې هر ځای چې خلک کتار جوړ کړي ولاړ وي. خو دلته پوهېدل چې په ولاړه څه نه کېږي، ناست وو او جګېدل نه څوک، که مخ ته به کتار ته خلک به همداسې په پښو ښویېدل مخ ته چې مخ ته حرکت وکړي. زموږ ځینې ملګري پکې کېناستل، ځینو ویل چې نه کېنو، ګورو به څه کېږي. آخر ماخوستن به 12 بجې وي، یو کس موږ پیدا کړه چې هغه ویل چې کشکې تاسو ما ته مخکې ویلي وی او زه تاسو پسې ګرځېدم چې راغلي یې او که نه، ځکه زموږ دفتر ورته ایمیل کړی و چې دا زموږ همکاران دي او باید راویې باسئ. دې کس ویلو چې سبا سهار سي تاسو کار باول کېږي. همداسې را سره وکړه، الله دې خیر وسي، ورکړي. زموږ سره ماشومان وو، مېرمنې وې. سهار بس بایومټریک وسو، بیا هم یو بل ځای ته بیوړو. شپه خو پورې په راپورې کېدلو تېره سوه او دغه دویمه شپه په انتظار کې تېره سوه. نو چې دا بل سهار څه، دې سره بیا هم په تمه وو چې اوس کله زموږ نوبت را رسېږي او وړي به هم الوتکې ته. نو الوتکې ته د وړو داسې کیسه وه چې دا واړه جیپونه ورسره وو، یوه کورنۍ به پکې کېنوله او هغه ځای ته به یې وړل چې هلته د کسانو نومونه لیکل کېده، بیا به هغه ځای نه هوایي ډګر ته لېږدول کېده. نو موږ هم بس روان کړو، همداسې 12 بجې به وې د ورځې. بیا هم چې بل ځای ته ورسېدلو، سیوری و خو هوا ګرمه و، ځکه د خلکو بیروبار و. هلته کېناستو، ویل چې بیا به وروسته تاسو ته الوتکه راځي، پکې ځئ به. نو نه د خوب ځای و، نه د آرام ځای و. آخر ناسو چې مازدیګر څه ویل چې بس راغی، تاسو به خېږئ هوایي ډګر ته به ځئ. همدې بس ته ختلو کې هم وخت لګېده. بیا یو بل ځای ته چې ویوړو، بیا یې نومونه لیکل او تلاشي یې م اخیستله. خلکو سره د سامان هم نه پرېښوده. مثلا ځینې خلکو کورت روان کړي وو، ښه نو په کورتو څه کوي، هغه یې ترې لرې کول. عطرونه یې له ډېرو لرې کړي وو، سپرې یې لرې کړي وې. بالاخره ماښام کېده چې موږ الوتکې ته ورسېدو. سبا دا درته وایم چې همدې لار کې بیروبار کې له څنګه خلکو سره زه مخ سوم.